هغسې نه یم زه اوس بدل شوی یمه کلک په زړه شوی یمه اوس ډېر ښه شوی یمه څنګه چې ته یې یاره داسې زه شوی یمه درد مې زړګی نه کوي هغه شان سوی نه کوي زړه مې فریاد جانانه لکه د نه نه کوي اوس مینه ښه پیژنم تارخه خواږه پیژنم نوره د زړه نه منم زه مې خپل زړه پیژنم ما دا واده کړې ده ښه مې پخه کړې ده مینه پرېږدم درمانه ما فیصله کړې ده هغسې نه یم زه اوس بدل شوی یمه کلک په زړه شوی یمه کلک په زړه شوی یمه فکر نه اوزګار بشم ژونده ستا د فکر نه اوزګار بشم مرګه تیار نه یم خو تیار بشم هر څوک به مې سوري ته راضي کیني هر څوک به مې سوري ته راضي کیني پورته بشم لوی بشم چینار بشم خود نو چې درمان یمه درمانه زه خود نو چې درمان یمه درمانه زه چرته د چا خوږ زړګي په کار بشم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یو د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی خپرونه د ادبي ګلونو د نور کله په شان څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد کم ملګري چې په پښتو ادب کې لیک کوي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسو راغلي وو ملګرو سیمه دیر میدان ته راغلي وو راسره ناست دغه ځوان فکر او زلمی شاعر ډېر وخت مو نه اخلم په خپل پروګرام کې ورته راځئ په شریکه هرکلی وایو ریاض درمان صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم سلام ډېره زیات مننه ملګریه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ او ډېره شکریه ما ادا کوم چې د دومره لرې زګین نه رالی زمونږ خواله هرکلی راته وایم ستړي مشي درته وایم ډېره زیاته مننه ډېره مننه ستاسو هم کوو چې دغه مصروفه ژوند نه مو راله وخت راویستو په پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کومه ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو چونکې زمونږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول لړومبی را سره خپل یو غزل مو شریک کړو نو ډېر زیات به خوشحاله شو اواز به لږ تیز وباسي ځکه چې د اوبو شور دی که نه نو اواز به را سره لږ تیز شاملوئ غزل دی چې په ماښامي کې چې د مور سره چینې لراشي په ماښامي کې چې د مور سره چینې لراشي ای خاپیري او خاپیرۍ یې تماشې لراشي او زه به تر څو پورې په ځان باندې پیریان ناولم زه به تر څو پورې په ځان باندې پیریان ناولم مور ته دې ووایه چې ما پسې رشتې لراشي او شعر دی چې مور مې پې څو ځله زه ووهلم ورټلم مور مې پې څو ځله زه ووهلم ورټلم چاته چې غږ کومه ستا نامه مې خولې له راشي او غزل دی چې که د انګورو نه جوړ شوي دي ترخې اوبه دي که د انګورو نه جوړ شوي دي ترخې اوبه دي مالخې شوي دي که هر څنګه دي ښې اوبه دي او د دې چینې اوبه خوږې هسې له شاتو نه دي د دې چینې اوبه خوږې هسې له شاتو نه دي پکې توی شوي د هغې د سپینې خولې اوبه دي او په دې هنداره شان اوبو کې دا سرخي د څه ده په دې هنداره شان اوبو کې دا سرخي د څه ده دا پکې ستا رخسار ښکارېږي او کسرې اوبه دي او کسکې نه چرته یې وسه که ساده سړیه کسکې نه چرته یې وسه که ساده سړیه تا څکلي نه دي ځکه تا ته بې مزې اوبه دي دا کیفیت خو به درمانه هیڅ ته ما پاگل کی دا کیفیت خو به درمانه هیڅ ته ما پاگل کی نشه جانان دی که نشې 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 اوبه دي یقینا دغه خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی وي ریاض درمان صاحب ټول لړومبی دغه کتونکو سره مو خپله لنډه غونته پیژنګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښایي مننه زما خپل نوم چې دی ریاض علي دی د کوز دیر میدان جبګۍ سره تعلق ساتم
او شعر دی پکې چې کله د خوله چپ زمانه ونیسي کله د خوله چپ زمانه ونیسي داسې څه به وس کم چې د ښار بشم او شعر دی چې خود نو چې درمان یما درمانه زه خود نو چې درمان یما درمانه زه چرته د چا خوږ زړګي په کار بشم. ډېر ښکلی ډېر اعلی. ریاض درمان صاحب دا سره هم شریک کوي په کومو ټولنو سره تعلق ساتي ناستې پاستې مو کومو ټولنو کې وي هغه هم را سره لږې شریک. ټولنې خو دلته کې زمونږ په تیمرګره کې دوه ټولنې دي دیر پښتو ادبي کاروان زه د هغې باقیدار غړی یم. بله ټولنه ده په هغې کې هم موږ د خپل ادبي هلې ځلې کوو دیر پښتو ادبي ټولنه. بیا زمونږ میدان کې باید زه ډېر نه پاتې کېږم خو میدان ادبي جرګه زمونږ هم یو ټولنه ده په هغې سره هم ناستې کوو. دغه پوښتنه رانه لږه شانتې هېره شوه کتاب ستاسو یو چاپ دی بل کتاب ته مو څه اراده شته که نه؟ کتاب بالکل دا لازم خبره ده چې سړی غزل لیکي شعر لیکي هغه به کتاب دپاره لیکي. کوشش مې شته خو حالا وخت کې نه څه وخت بعد به راځي لکه څنګه چې دا بل 15 کاله بعد راغلی باید زه وایم چې داسې اوسي دا بل به هم 15 کاله بعد راځي. ته چې غزل اړخ ته راځو غزل د نه اورو نو بیا پروګرام راټولو. غزل دی چې پنجابی د پښتو فلم کې بربنډه کوي چې پنجابی د پښتو فلم کې بربنډه کوي دا په پښتو پښتونولۍ پورې ملنډه کوي او ټول سنګارونه د رخسار په مخ کې هیڅ هم نه دي ټول سنګارونه د رخسار په مخ کې هیڅ هم نه دي دا د 2 ورځو منځ کې خال چې په پرټنډه کوي او د خوشحالو په وخت کې ګوره د یارانو یار یم د خوشحالو په وخت کې ګوره د یارانو یار یم د سختي وخت کې رانه ګوره یاران سنډه کوي د خوشحالو په وخت کې ګوره د یارانو یار یم د سختي وخت کې رانه ګوره یاران سنډه کوي. او شعر دی چې ښکاري زما د زړه په حال دی خبر شوی درمان ښکاري زما د زړه په حال دی خبر شوی درمان په کوڅه کې چې ما ویني رانه سنډه کوي. ډېر اعلی. ملګرو ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په طول پوره وي او معیاري وي. دغه خپرونه مو واورئ د ملګرو سره یې شیر کوئ. درمان صاحب اخیره کې دغه کتونکو له څه لنډ غونده پیغام ورکول غواړئ نو بالکل پیغام خو مې دا دی د پښتو په ادب سره ډېر زیات ظلم روان دی باید چې موږ د دې ظلم مخنیوی وکړو. د پښتو د ادب نه مالډینګ جوړ کړی دی که باید د دې مالډینګ موږ مخنیوی وکړو د پښتو په ادب کې مالډینګ نشته دی باید دا موږ ختم کړو دا کسکریزم ختم کړو دا اخوا دیخوا شاعري موږ د پښتو د ادب نه سیټ ته وساتو. باید دا په هر حال کې هر وخت کې داسې شاعري شوې ده داسې نه ده چې یاره دا اوس دا کومه شاعري چې کېږي د پښتو د ادب ته نقصان رسوي دا مخکې هم شوې ده خو اوس زمونږ خلکو ولې په سوشل میډیا باندې ډېر دغه ورکړی دی نو د هغې په وجه ډېرو خلکو ته مو رسېږي چې یاره د پښتو په ادب کې داسې شاعري ده لیکن د پښتو د ادب شاعري ډېره زیاته جدا ده هغه د قام دپاره ده د ولس دپاره ده د پښتو دپاره ده داسې نه ده چې دا نن سبا خلک یې کوي دا کسکریزم دی یا دا نور خلک دي یا دا ویډیوګانې جوړوي یا نور هم ډېرې زیاتې قصې دي چې خلک د پښتو د ادب سره دا ملنډې کوي او لګیا دي. نو باید دې خلکو ته سوال کوم منت کوم چې د پښتو د ادب خیال وساتئ د خپلې پښتو خدمت وکئ. هغه د باچا خان بابا خبره کوم قامونه چې خپل ژبه هیره کړي هغه قامونه ورک شي نو باید داسې نه دی چې موږ ورک شو. ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې مو را سره ناستې وکړو. ملګرو زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. ملګرو خپرونه پای ته رسي خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه او را سره ناست کیمرمین اختشام لاور کې اجازت د لوی الله په امان.